جوړ په خیر، سهار مو نیکمرغه، د چای څښلو وخت دی. د ترکیې د مذاکراتو ډګر بیا افغانانو وګاټه. څنګه یې وګاټه؟ یو خو د دوحې د تیرو مذاکراتو خبره مکمله په پاکستان بیا ومنله، یعنی اوربند به عملي کیږي او ټي ټي پی په افغانستان کې نسته. دا تر ټولو مهمه خبره ده. د اوربند د عملي کېدو په صورت کې پاکستان په هیڅ صورت کې حق نه لري چې د افغانستان پر خاوره باندې بیا تجاوز وکړي. کې تجاوز کاوه نو دا بیا ورته ویل شوي دي چې ډیر سخت او پزغر د جواب درکول کیږي. هغه جواب چې د طالبانو حکومت ورته ویلي دي چې موږ به په اسلام آباد کې جواب درکو. دا اوس د پاکستان زړه ته لوېدلې ده چې د افغانستان حکومت موږ ته جواب راکولی شي، خو دا چې څنګه جواب په دې نه موږ پوهېږو او نه کېدای چې پاکستان په پوهېږي. دا یو اړخ دی. دومه خبره په دې کې مهمه دا ده چې په دغه اعلامیه کې چې خپره شوې ده، تاسو وګورئ د سرحد ټکی نه دی کارول شوی، عین په هغه بڼه باندې لکه د ترکیې د قطر د مذاکراتو له اعلامیې څخه چې د سرحد ټکی وایستل شو چې ډیورنډ ته دې سرحد ویلی و، په دې اعلامیه کې تر نشر وړاندې هغه ټکی وایستل شو. نو ډیورنډ دی، دا کله هم سرحد نشي کېدای. دا یو. دومه خبره دا ده چې اوس په دغه څو ورځو کې څه کیږي، هغه دا دي چې د خیر سګالي یا د ښه نیت په لقبله به طالبان کېدای شي هغه زنداني پوځیان وریلا کې چې پر ډیورنډ کرښه په جګړه کې نیولي وو، کېدای شي ګوري زه دا خبره کوم، کېدای شي وریلا کې او کېدای شي اعلان یې هم کې، بلکې خواهش مو دا دی، غوښتنه مو دا ده چې طالبان دې هم اعلان کې هم دی وریلا کې موږ څه کوو، د دوی پوځیان موږ خو د ټول ملت پوځ دی، دا په جګړه کې رالوی شوی نسل دا هر یو پوځي دی، دا موږ خپل دونه ډیر لرو، د دې دا څه کوو چې دلته مساتل ناکه ډوډۍ پر باندې تاوان ده. نو دا به وریلا کې او دا لاره به هم خلاصه شي، د ډیورنډ پر کرښه لارې به خلاصې شي، دروازې به خلاصې شي، کډې چې زموږ دلته ولاړې دي هغوی به راشي خپل وطن ته او د تجارت به خلاص شي. په دې خبرو کې پر دې باندې هم بحث شوی دی چې ګورئ تجارت له دغه سره مه تړئ، له جنګ جګړو سره مه تړئ، ځکه ستاسو پر اعمالو باندې کېدای شي دا جنګ جګړې همیشه دوام ومومي. یو بل مهمه خبره دا ده چې دې ته ډیرو خلکو تر اوسه پورې پام نه دی راوښتی. د ډیورنډ کرښه دغه 400 کیلومتره کرښه یا 2500 کیلومتره کرښه تر 2000 زیات کیلومتره کرښه دا د دې اوربند پر مهال باندې وڅارل شوه. هیڅ یو فردي واحد له افغانستان هلته نه دی تللی، خو په پاکستان کې د جنگ جګړو پیښې نه دي درېدلي. 3 یوازې د پولیسو، 2 د پولیسو اسپیان، یو ډي سي پي وژل شوی دی. د پوځ د افسرانو په ګډون په درجنونو پوځیان هلاک شوي دي. نو دا هغه څه دي چې دا ثابتوي چې جګړه په پاکستان کې ده، دا په افغانستان اصلا هیڅ اړه نه لري. نو دا څار به تر یوې اونۍ نور هم روان وي. او بل خو نو هغه کمیشن دی چې جوړیږي یا کمیسون دی چې جوړیږي، په هغه کمیسون کې به د قطر، پاکستان، افغانستان او ترکیه وي، سعودي عربستان هم کېدای شي وروسته ورګډ کړل شي او ځینې نور هیوادونه چې لا زه اوس تفصیل ته نه ځم دا به ورګډېږي. نو افغانستان دم ګړی د پاکستان د سیاست په تړاو باندې ډیر ښه لور ته روان دی. د پاکستان د طالبانو دا سیاست د پاکستان په تړاو باندې وکاوه، دې هم افغانان یو موټی کړل، هم خپل دشمن وپېژانده، هم د جګړې ټغر لا نور ټول کړل له افغانستان څخه. پرون ما خبره کړې وله چې دوی به بیا راکشي راولي، به د مذاکراتو میز ته رایې وستل، مذاکرات یې په وکول، دسخط یې ځینې وخت، امضا یې ځینې وخت، پلاستیک یې ځینې وخت ورواستول. نو نور به بیا پر مخ باندې ګورو چې څه پیښیږي. خو موږ یو داسې افغانستان غواړو چې دشمن ته سترګې په سترګو کې ورواچوي او له خپلې خاورې او له خپل حریم نه دفاع وکړي. د دې مذاکراتو نتیجه دا شوه چې د افغانستان حریم محفوظ شو. هغه حریم چې د تیرو 20 کلونو کې پاکستان بیا د دې حریم نه تجاوز کړی وو، بیا به تجاوز نه کوي. که تجاوز کاوه جواب به ورکول کیږي، بل انساني چلن به کوي له افغان کډوالو سره. دا بل بحث دی، پر دې باندې به موږ غږیږو. دا هم مطرح شوې ده، دا موضوع پر دې باندې هم خبرې شوې دي. نو د مذاکراتو بل لوري، د مذاکراتو بل پړاو به لږ نو کوي نور سنگین وي، دروند به وي او
تر هغو پورې چې ملت یو ځای وي، یو موټی وي، په یو موټي باندې افغانان ودرېږي، د دنیا یو طاقت یو قوت پر افغانانو باندې بیا واری نشي کولای. خو په کور د ننه شخړې، په کور د ننه مشکلات، دا به څارو، دا به کوو، دا باندې به غږیږو، پر دې باندې به هر څه کوو. خو د دشمن په وړاندې یو موټی یو ملت پاتې کېدل د بریا تر ټولو لویه نقشه ده. نو پاکستانیان په دغه باندې خبر کوي چې ستاسو زندانیان بم درخوسي سي او نور مشکلات به هم اسانه سي. رومیان چې ته ټماټر بولي هغه بم در علاقو، نور سبزیجات او میوه بم در علاقو، پروا نه لري، همسایگان مو یاستئ. خو دا پوځ که دوی کنټرول نه کړي، مهار یې نه کړي، دا پوځ یو ځای په غزا بخته کوي دا پاکستان او دا د پاکستان ملت. خدای مو شاد آباد او بریالي لره. دا ویډیو پر مخ در سره شریکه کړئ چې پاکستانیان هم په خبر سي او افغانان هم په دې خبر سي چې دا مذاکراتو میدان افغانانو ګټلی دی، پاکستانیانو نه دی ګټلی. شاد آباد او بریالي اوسئ. د یو پر خپلو پښو ولاړ افغانستان په هیله چې سیال وي. ژوند